او داسې پښتو داسې غیرت دې په بلا ولګي چې د دشمن په کور کې وینځي دې بیا خور لوخي. د اختر ورځ و په جومات کې کاکا غاړه راکړه، یوې ماشومې د پلار قبر ته سلګو کې ویل هر څه مې ډېر دی خو راپاسه بابا غاړه راکړه. د دې شعرونو لیکوال د قلم ملګري پښتو ادبي ټولنې صدر محمد علي جان ته بل نرکو چې راشي موږ سره خپل کلام شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. خوان کې د پښتو خبرې ښه د مېړنو خبرې، موږ ټول کابل غواړو تکړې د مڼو خبرې. ډېر ښکلی پروګرام وشو، واده ټولې کورنۍ ته مبارکي ورکوم او څو شعرونه سره شریکوم چې لکه د خوږ لاس مې زړوکي باندې کلک تړلی، د یار غمونو ته مې سر په سر پیچک تړلی. دا مجبوري مو ده چې اور اوبه یو ځای ګرځوو، لاس کې کتاب مو دی اوږې ته مو ټوپک تړلی. بل غزل څو شعرونه چې بیره او ټال ګړوند منګی او دوه څلور لوښي، بیره او ټال ګړوند منګی او دوه څلور لوښي، خپل ثقافت له مو ساتلي دي، خپل ثقافت له مو ساتلي دي یو شکور لوښي. د مجبورۍ نه یې راټول کړ د خپل کور لوښي، د زوی علاج له خرڅول نن یوې مور لوښي. مننه. د مجبورۍ نه یې راټول کړ د خپل کور لوښي، د زوی علاج له خرڅول یوې مور لوښي. یو څو یاران مې د صابون په شان داغونه وینځي، یو څو یاران مې په مثال دی لکه تور لوښي. مننه. او د پلار په کور باندې ګل د ډنډر نه ماتو، نه تر سمو وینځي په دې باندې په زور لوښي. پوره یو کال به اوس د خان پټي کې ګوټ کوي، زنګي مه غواړه تی بس که نه نور لوښي. او داسې پښتو داسې غیرت دې په بلا ولګي چې د دشمن په کور کې وینځي دې بیا خور لوښي. یوازې یو سړی په پره غر باندې ولاړ دی، په تمه د راتلو د یو رهبر باندې ولاړ دی. نظر چې مې نظر سره په شر باندې ولاړ دی، زړګی مې د تیرو سږو په سر باندې ولاړ دی. او تعلق چې د مفادو په منبر باندې ولاړ دی، غورځېږي به د شګو په کمر باندې ولاړ دی. د خپل قام بېننګي یو مصور د انځور کړی، یو باز په ماتو خپو دی او په وزر باندې ولاړ دی. د مینې منکرانو کې یو پټ مسلمان شوی، یو شیخ دی پټ په لاره د ګودر باندې ولاړ دی. د مینې منکرانو کې یو پټ مسلمان شوی، یو شیخ دی پټ په لاره د ګودر باندې ولاړ دی. او نظر د خوږجان پوخ دی د نایابو انتخاب کړي، سیبو کې نظر په یو ګوهر باندې ولاړ دی. ستاسو مننه، ډېره ډېره مهرباني.